د اور دا لمبې پر هغو نشي توکو بلیږي چې د هلمند ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري د تیرو 6 میاشتو په موده کې نیول سوي او نن ورځ له منځه یوړل سوه. د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي په دې نشي توکو کې ایروین، شیشه، کرسټال، ټابلیټ ګولۍ او نور نشي توکي شامل وه. د هلمند ولایت په 9 امنیتي حوزو او 13 ولسوالیو کې شاوخوا 4000 کیلوګرام نشي توکي نیولې دي چې همدا اوس د هلمند ولایت مقام محکمې امنیه قومندانۍ او د عامه روغتیا ریاست د استازو په حضور کې سوځول کېږي او د بینو یوړل سول. پر همدې مهال بیا د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي که اسلامي امارت د نشي توکو مخنیوی وکړي راتلونکی نسل به مو له ناوړه کارونو څخه خلاص وي. توکو سوځل د ځوانانو لپاره ډیر مهم دي ځکه چې ځوانان همیشه دغه نشو څخه خلاصي او د ځوانانو د صحت لپاره دغه خو مثال دغه نشي توکو کار بيخي ډیر اخته و خلک خو سر کال چې تقریبا د دریم کال د فتح راغلي دي تقریبا پر 0 ولر دي نشي توکي مطلق پر دنونو ولایت کې اعلان سده خلاص شوی دي ګرد. ویلی سو چې هلمند کې په پراخه کچه د نشي توکو کرکیله کېده خو د اسلامي امارت په واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د نشي توکو پر کرکیلې او کارونې سخت بندیز لګېدلی چې ورسره مهاله هلمند کې هم د نشي توکو کرکیله او کاروبار 0 ته راټیټ شوي دي.